چې د سعودي ته د چکر سړی درکړي. یاره خبره دا ده چې نشم اتلی. ما خو یې کته وی چې تلی شمه. ولې نشئ نشم اتلی. ته خو به پیاده نه دی په جاز کې به ځي. جاز کې به ځي خو خبره دا ده چې چېرته په جاز کې نیم تلی نو دا به مې حوالې زلفي چې به پکې بس ستا په جاز ته به ته کښېنې ته یې وچلوه که پردی جاز به مې مخته ته راغورځولې. مړه په هغې کې څه یي په هوا کې خو روډ موډ نه وي چې کوم طرف ته لاړې. او زه به هم پکې توت ته توری شوی یم او ما نو ما خو چلولی نه دی وروره. ښه نو جاز چل به یې زده کړې. جاز څه چلي؟ یاره نو د ټانګې په شان چلي نو ټانګې په شان دي. غټ پکې راوړه. ښه ټانګې په شان چلي بس چابک را بغاو جاز په خپله چوتېږي. نه نو یو کار بل دی که نه نو غونډ به مې بیا غر کړي چې زه به هم پکې غر که او تباه شم توت ته به تورې شم او نور به مې توت ته تورې ها ملک صاحب نو ته به چېرته چکر وې؟ یاره زه وایم که نه چې ما ته خو نظیم صاحب ویلي و پاکه خبره به کوم هسې په بوسو کې به اوبه نه ګوزو. نه نظیم صاحب ویلي چې دیر ته به چکر لګو. دیر ته؟ دیر ته به چکر لګو. نو دیر ته خو به چکر و غټ